د ژمنې سره سم د کابل د مختلفو نقطو څخه ښکلي په زړه پورې ګزارشونه او لنډ لنډ کلیپونه د کابل ښار په مختلفو لایټینګ سیستمونو باندې ښکلی شوی دی. زموږ چینل هم د کابل ښار په ښکلا کې برخه اخیستې ده. هلته مو هم بوځم. پیلي چې زه په کوم ځای کې قرار لرم دا د شارنو پارک ته مخامخ د چارایي حاجي یعقوب تر شا سیمه او ساحه ده. زړه ته رانږدې او خوږو لیدونکو د کوچني اختر ښکلې او ګلالۍ شپه او د کابل د خلکو تیاریانې او آمادګي څومره خوشحاله دي. امنیتي تدابیر په سیاست په درنده تیږه کېدو ماشاءالله دي فوق العاده نیول شوي دي. په هر ځای کې امنیتي تدابیر او د هیوادوالو خوشحالي او خرسندي هم ظاهرا ښکاري. شروع کوم په نامه د لوی او لایزال ذات. ټولو ته ستړي مشي او ورکلی وایم د اختر مبارکي ته په راتلونکي خپرونه کې وایم د کابل د ښار د داسې یو ښکلې سیمې او ساحې څخه به د اختر د لمانځه د ادا کولو ټول مراسم به هم ستاسو تر درانه در حضوره در رسوم او ورسره په څنګ کې به د اختر مبارکي هم در ډالۍ کوم. خوږو لیدونکو خپلې خبرې به رالنډې کړم. لاړ به شو د کابل ښار نورو سیمو او ساحو ته. زموږ یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او احساس ستومانۍ ونه کوئ. اختر در سره شریکوم. د کابل د خلکو تیاریانې د اختر لپاره ټولې له تاسو سره شریکوم. د کابل ښار ته چې کومې ځانګړې ښکلاګانې ورکول شوي دي ټولې له تاسو سره شریکوم. هیله ورځو مې دا ده چې تاسو هم ځینې خوند واخلئ او هغه هېوادنۍ مینه چې تاسو د هېواد څخه د باندې د ژوند ورځې شپې تېروئ عملته یې پرې خړوبه کوئ او مینه پرې ماته کوئ. ارزومند یم خوږو لیدونکو چې ملتیا مې وکړئ. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو سلامونه ستړي مشي هرکلی ارزومند یم چې روغ جوړ خوشحاله او صحتمنده وخت او خوشحاله شیبې ولرئ. د کمکي اختر ښکلې مبارکه شپه ده. عبادتونه اطاعتونه مو د دې 13 ورځو هغه زحمات او هغه صدقې او خیراتونه چې مو کړي دي د پروردګار په دربار کې بس لاس په دعا چې قبول منظور وګرځي او هغه مسلمانان ورونه چې خطا وي ګناهونه مونږ ټولو نه شوي دي البته او کیدونکي دي ما سوا د پیغمبرانو نه نو ټول په ګناه کې اخته یو نو پروردګار دی د دغې روژې مبارکې میاشتې په خاطر باندې ټولو ته مغفرت او اجرونه نصیب کړي. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو د کابل ښاروالۍ نه ما مخکې تاسو یادوري وکړله نړۍ مننه کوو د کابل ښاریانو لپاره کابل ښار کې انتهایی کوشش کړی دی چې ډېر ځایونه د تفریح لپاره د ځوانانو د چکر لپاره ښه روښانه کړي لایټینګ سیستم باندې برابر کړي. د سلک روډ ټایم د یوټیوب چینل لخوا هم زما تر شا چې تاسو ګورئ دغه یو ناڅیزه ډالۍ وګڼئ دغه خوږو لیدونکو نو په لحاظه باید ووایم چې تاسې هم د هېواد په ابادۍ او پرمختګ کې لږ لږ که لاس په لاس سره انشاءالله کولی شو چې خپل هېواد مخ په ترقۍ او ابادۍ بوځو. نو ورځو د هېوادوالو سره لنډې لنډې مرکې هم لرو چې دوی د اختر لپاره کومې آمادګیانې لري څه تیاری کړي دي او
څومره خوشاله او راضي دي د ښاروالۍ د کارونو نه. ورسره په څنګ کې باید ووایم چې د اختر لپاره څومره خوشحالي لري، څه آمادګیان او تیاریان لري. راځئ که نه لکه ځوانانو بیاین. نه کار شما خوب نیست. نشه که حالی دکات شما می کوچک برای که ما مصاحبه میکنیم. بیا بچیم بیا. امروی کاکای استاد شو اینجا. بیاین شما بیاین پشت ما استاد شوین. بیاین 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 بیا دارم بیا. مصاحبه هم رایتان نمیکنه فقط هم استاد شوین. خوشبختانه باید بگویم که اینمی از قاطی اینمی شیر بچه اینمی پسر کامرای ما حاضر به مصاحبه است که امروز مصاحبه کنیم. سلام بچیم، خوش آمدی. بله. خوش آمدی میگم. تم خوش آمدی. بخیر باشی پسر جان. نامتان بچیم؟ ها؟ نامتان؟ کامران. کامران جان. مکتب میخونی بچیم؟ صنف چند هستی؟ یک. صنف یک. امسال شامل شدی یا پارسال شامل شده بودی؟ پارسال شامل شده بودم، از بر آمدم دید اینی دسینا دریا داخل شد. امی دندانه تا چی وقت بچیم از دست دادی؟ خوب بچیم چندم نور رسید مکتب؟ چندم نور رسید میگم در مکتب؟ تا بال پارچه نداده. تا هنوز پارچه نداده. خوب بچیم. صبحی دست میگه؟ یه درست است؟ چی خریدی بخود؟ اخم تا کالی. کالی. واسکت چیزی نخریدی؟ واسکت خریدم خون. واسکت، کالا، دیگه چی خریدی؟ دیگه هیچ چیز. دیگه چیز؟ هیچ چیز لازم نیست. صبح بخیر کجا تصمیم داری؟ کجا بخیر تفریح میری؟ خانه کاکا. چرایی پروانی دو میامدی؟ چرایی پروانی دو میامدی؟ یه خود تیر شد دیگه. صبح باز کجا بخیر میری؟ بند قرغه میری، پارک شهر میری، باغ وحش میری؟ خانه کاکای میری. خانه کاکایت میری. تو ناشی جان دیگه. خوب بچیم با بیننده خود عید تبریکی نمیدی؟ میتم. خوب برش بگو که سلام عرض ادب از طرف ما، عید شما تبریک باشه. بگو برش تو دلیر بگو. خوش باشی. سلام بدر. سلام علیکم. خوب هستی بدر؟ شکر بخیر باشی. بخیر باشی عزیزم. خدا معرفی کو ببیننده ما بدر. اسمم احمد الله صالح غلام صدیق، متعلم صنف دوم. ماشاءالله متعلم صنف دوم. خب عزیزم شما به خاطر چی آمده بودید اینجا؟ ما به خاطر این خانه چکر آمدیم. چکر آمدیم. بله. این سیستم سابق بود؟ نه خیر. این می لایتینگ سیستم میگم. نه خیر نه. از این کارا خوش هستین؟ بله. تبیز که آدم خوش بله. باشه دیگه. خب چی فرقی می‌بینی بین ایدای گذشته و عید فعلی؟ والا خوب است. عید گذشته خوب بود، عید فیلم. مقصد به عید بسیار منتظر ماندیم. دین روز مردم منتظر بود که شاید عید. بله. گودینه گفتنی داد باز گفته بودن که رمضان است دیگه. کل مردم جگرخون شدن. جگرخون شده که عید نیست. خب حالا خب بخیر عالم شکر است که بخیر نزدیک شدیم به عید. بله. خوش باشیدم. با بیننده ما کدام پیام داری تبریکی؟ بخیر مشکل وقت نقمه عید مبارک باشن چون با پیسه بر همه عید تبریک میگم. بخیر باشی. شما چیزی نمیگی نزنم؟ نه. یک چیز خوب بگو. ما بر هموطنان عزیز میگم که عیدتان تبریک باشه. بخیر باشی. پهلوان جان شما چی مصروفیت چی کار میکنی بچه؟ هیچ کاری نه اومدن چکر ده. چکر آمدین. درس مکتب میخونی بچه؟ سن چندم نمره هستی و در کدام سن در هستی؟ صنف در گروپ بی آمدن فعلا در منظوری ما در میگم در سن به چند هستی؟ صنف نو. سن به نو ماشاءالله. با این سن سال چندم نمره هستی بچه؟ در چندم نمره دوم نمره هستم. ماشاءالله. خوب بچه تو شاید تصمیم گرفته باشی در آینده بخیر چی تصمیم داری؟ در آینده بخیر دیگه نه. میخوای دکتر شوی؟ پیلوت نمیشی؟ نه. دکتری خوشت میاد؟ خب بسیار خوب. نزن تو چیزی خوب بگو بچه؟ ما برام انتظار میگم که عید کلشان مبارک باشه. بخیر باشه خوش باشی. تشکر. بیننده نازنین خوش آمدید. با امیدی که خسته نشده باشید. اینجا منطقه چرایی پروانی دوستان. بیشتر به شما یادآوری کردیم که شهروالی کابل توانسته که شهر کابل ماشاءالله خوب همینطور لوکس پر رونق جور کردن برای امروز هموطنان خود صحبت میکنیم، مصاحبه میکنیم که اینا چی خاطره خوب داره از رمضان گذشته و همچنان برای عید کدام چی بگویم آمادگی خاص داره. بیا بیادر یک ذره نزدیک بیا. خوش آمدید بیادر جور بخیر. صحت خوب است؟ بخیر هستین؟ خیر باش سلامت خوش آمدید عزیزم.
با بیننده ما خود معرفی کو عزیز. نام شایق است، ولد محمدی خان هستم، متعلم صنف 12ام. ماشاءالله اهل مکتب میخوانی؟ اول مکتب خب میخونم. ماشاءالله قطعت بلند نبوده دیگه. دیگه. خب بسیار خوب. امرای مکتب دیگه چی مصروفیت کاروبار؟ در مصروفیت یک کاروبار دیگه دیم خانه هستیم. خب سرپرستی خانه را میکنی؟ سرپرستی. یم کلان مسئولیت از دیگه. 100%. خب رمضان بخیر گذشت. بخیر. چه خاطر خوب داری؟ کدام جنگ من کردی نکردی در رمضان یگان وقت کلا خراب میشد. نه اوت جنگ ما شکر خدا تعالی نکردیم که در رمضان در ماه مبارک خدا. کدام روز سخت‌تر روز بود؟ والا امروز سخت‌تر بود. امروز سخت‌تر. امروز سخت‌تر بود. دلیلش چی بود؟ دلیلش که گفتنی دست ما پسوی کم دیر خسته. اینی دیگه چیزی هم نخورین بسیار روز سختی شد دیگه امروز. علم لبای تر نشد. نمیارم لبام تر نشد. عزیزم چی خریدی با میایید عید آینده بخیر که سوید است دیگه پرنتمان از واسکت است دیگه چبلی است دیگه نمیتونی داره دیگه نوشی جان سلامت باشه. از این مصاحبه دور نفرایی که مثلا نادر است چیزی نخریده بخور چپلی بود کالا اونا رو یگان وقتی تو یک فکر کردی یک محسوس شدی فکر نمیکنه یگان وقتی اونا رو میبینی که اینا شاید ذوق و علاقه اونا هم داشته باشه اونا هم دل داره 100% خب باز ما کمک خدا باشون میکنیم خیر ببینی سلامت باشه. از دیگه مردم چه تقاضایی داری که یعنی عید از بخیر صبح عید از بخیر صبح دیگه نمی دیگه کسانی که افتاده افتاده بگیره دستی افتاده را دستای افتاده را بگیره. خیر ببینی سلامت. خوب عزیزم با بیننده ما چی پیامی داری کدامی تبریکی مکو کامرا در خدمت و بیننده دارم که عیدتان مبارک باشه امید که عید پر قامت دیگه پر ذوق داشته باشه. تشکر سلامت بخیر باشی خدا خو لیدونکو یو ځل بیا ستړي مشه یار کله درته وایم زه تاسې به داسې وایئ چې دا سړی نن څنګه هم داسې خولې د خندا ډکه ده موږ باندې دا نن سم ماتم تېر شو په تمه و په دې چې سبا اختر دی یو وخت مې د سعودي ملي تلویزیون کته چې راته ویله چې یار بغه او حامس او بس خبره ختمه ده ویله چې سبا بیا روژه نو نن په دې خوشحاله یم چې نوره ختمه شوه خبره سلام روژه ستړی نه شي وعلیکم سلام خیر بخیر او ماشاءالله لکه هیرو کې ویلال پیدا که څنګه ښه پښتو وایې ولا پښتون یې ملغمن نه اوه ماشاءالله ډېر ښه مانه که ټیپ ټاپ دې څه ښکاري لکه د تاجکانو ورونو غوندې ولا شیخ نوم دې ګرانه وروره. نوم همت الله د لغمان ولایت صاحب ښه نعمت الله همت الله جان د شین لغمان سمسور لغمان نور به څه نه وایم چا لغماني ونیو چا ونیو هیڅ هم نه دی نیولی ښه ګرانه همت الله جانه لغمان نه کابل ته راغلی اختر کې که نه کور دې والله نه دلته ډېر وخت کېږي کور م راوړی ده کور دې راوړی ها ښه چکر ته راوتې دوستان او دغه چکر ته لږ ماښام کې راوتلو ما لږ یو چکر و سبا ته اختر یي ما نن به چکر ښه ما اعلان کړی د اختر دی هو اختر ده نه سبا ته بېګار اختیار راته ووایه چې منتظره یو چې سبا به اختر شي هو بېګا ټول منتظر و کور کې سبا ته به اختر یي هلکانو پټاقې ولوځولې خو بیا اختر نه وته روزه وتله خفه شو که خوشحاله شو ولا خفه سي روژه در باندې زور هغې ته خفه شو که نه د اختر ته خفه شو چې نه د اختر ته خفه سو روزه خو که مشکل نه و اختر ته خفه سو چې اختر سبا ته و خو بل سبا ته سو دې لپاره څه تیاریانې لري څه آمادګي لري په خیر سره ولا تیاریانې خو هم ډېرې کړي دي نقدکاري هم کړي ولا زه د چکر پارک شهر ته و یا دغه شی چکر یې ځو پلان دې ځان ته جوړ کړی دی پلان هم جوړ کړی و څو نفرو نامزاد دی ملګری دی نامزاد دی نه نامزاد نه یم ته خو به خو سر کړه چې وړې ډالۍ مالۍ که نه ولا ګورو بله زه خو تر څو نامزاد شوی نه نامزاد شوی ته پکې څه وایې یاره بسیار خوب خوش آمدی بیادر شکر خوب است خوب بخیر هستیم ما که هستیم بیادر الحمدلله پارسی میفهمم کمتون انگلیسی میفهمم پشتو خو پدری و مادری زبان است یعنی با کل زبان الحمدلله بیخی دیگه نرمال خوش آمدی بیادر شکر خوب است دیگه بخیر باشی خدا معرفی نکردی ببیننده ایمون والا ما از کابل هستم یا چاردی کابل نمیشه پرونده زندگی میکنیم او طرف چاردی نیستی طرف چاردی است خود چاردی اون این طرف است طرف دارالمان کی میری اون طرف است خب درست است شما چی آمادگی داری به خاطر عید والا به خاطر عید آمادگی نگرفتم میگه قول بچه‌ها ماندن دیوالا که پارکشهر رو طرف اسکین خوردن بره چکر دیگه نوشی جان امشب تا یک به شب 12 شب دیگه چکر است میگه چی طور است وضعیت امنیتی والا خوب است دیگه خوش است مردم کاملا گرفته دیگه والا وضعیت نرمال است شما خوش هستین دیگه میگردین والا خوش است چیکار دستان یک دفعه این میاد دیگه خب ما میگم دو دفعه میاد ماشاءالله خب مردم خوش است خب این میاد دیگه
نه شما به خانه خسر علی خوش هستین یا به میید که مثلا یک بهانه جور میشه یک چیزی رو میبرین یا نه؟ والله خودم اید خوش از خسارت است گمش کار پیسه نیست برای اینجا برای چک داغ ایدی بده دیگه 500 دیگه زده اون نمیشه دیگه خود درست از مقصد خوش باشی عزیزم پیامتان نرساندی به بیننده این تبریکی رو خودش نگفتی به بیننده ما والله تبریک باشه به کل پان تبریکی آه گفت تمام کو تاز وقت دیگه خوش باشی عزیزم بخیر باشی بیننده نازنین و قابل قدر نور چشم بازم خوش آمدید به شما میگم خوش آمدید ستړي مشه او ویلکم خراغلا سلک روټم یوټیوب چینل ته ځل بیا کیا ضرورت را نږدې لیدونکو سه خپل ګلالې ځوان می ترڅنګ ولاله د سلام لنډ مرکه کوم نور بس سره زمونږ شپه ده نو زوبه بخبل مخه سلام بیادر و علیکم سلام خوش آمدید بیادر بخیر باشین چی حال احوال چطور خوب است زنده باشین تشکر عیدتان تبریک باشه از شما از بینندگان تمام بخیر باشی زنده باشی نشه که باز اعلان شود که بیادر صبحم رمضان است صبحم رمضان است نه نداره دیگه در افغانستان ما شما خوب قدر اعتبار نیست خب شما منتظر ماندی به اعلان نه خیر نگو شاید منتظر مانده باشی نه منتظر نموندم ما خب در یک وقت ساعت سعی کردیم 11 بجه بود شب دیدیم که مردم بیادر اینا قریب تر ایام خلاص شد خب عزیزم رمضان چطور گذشت؟ والله شکر بخیر رمضان خوب بود فوق‌العاده بود فوق‌العاده بود دیگه ما خودر کار بارم نداریم شاید به کسایی که کار بار داشته باشن سخت گذشته باشه ولی ما خورده خواب هستیم دیگه محصل هستیم محصل هستیم میخونیم خلاص بله درست است کشور ما و شما آینده کمر به شما بند میگه که این همی است که ان شاء الله الرحمن کشور ما و شما را به یک روز نه یک روز به یک موقع میرسانه در کدام رشته شما مصرف درس تحصیل هستید در رشته طب است استوماتولوژی او ماشاءالله طبابت چند سال است 5 سال 5 سال 6 سال است ولی ما 5 سال میخونیم به حساب کردیتی است درست است بسیار خوب است برای چی آمادگی گرفتی شما ماشاءالله علم خوب لوکس واسکات و چپلی و چیزا یا در ادوانس پوشیدی نه برای خو نمو معمولا مردم که آمادگی میگیرن ما هم میگیریم برای فعلا من مسافر هستم اینجا مسافر هستیم بله از شمال از کدام ولایت هستید؟ شمال هستیم از بدخشان بدخشان بله یعنی 80% فهمیده بودیم که شما بدخشی هستید قیافه ما مردم میشناسن این مردم از بدخشان هستیم بله بدخشان میشناسن در بدخشان هم شاید ایده تیر کرده باشی چی فرق میبینی بین بدخشان و کابل هر جا رسم رسومات خدا داره عرف چیز خدا داره نی اینجا عرفش ازی هست که خانه گشتک هست در روزی مردم خانه گشتک میکنن بله اونجا دیگه اونم سبکی دست که یک جور بخیر خلاص دیگه تمام میشه یک این شما در فیض‌آباد میشین یا خود مرکز اینم قسم اینجا وارد عرفشون ولی باز ما در اطراف هستیم عرفی از باز به ما فرق میکنه ما مثلا مردمای ما که هستن زیادتر در کار بار مصروف هستن درست فکر برای تفریح و برای میچتا هم روزایی در مقدر وقت ندارن فکر کنم روز اول عید اگر بیکار باشن در خانه درست نو دیگه زود در کار هستن چی پیامی داره به بیننده ما همین که جور صحت باشن خوش باشن دیگه عید ان شاء الله که به خرسندی سپری بکنن و ان شاء الله که این رمضان به طاعت و عبادت قبول ان شاء الله که سپری کرده باشن بخیر باشی عزیزم و گناهانشون بخشیده شده باشد ان شاء الله تشکر سلام کامرا و میکروفون ما در خدمت شما میتونین که از طریق میکروفون و کامرای ما از طریق یوتیوب چنل ما با کل ملت افغانستان تبریکتان ارائه کنیم برای بینندگان شما ان شاء الله که عافیت را میخوام و همچنان عیدشان را بسیار از پیش امشب ساعت 11 بجه برایشان تبریک میگویم بخیر باشید سلامت باشید تشکر با امید موافقت زړه تر نږدې خو ګوریدونکو یو ځل بیا سړی مشي ورور سره به یو لنډه مرکه وکړو مصاحبه به سلام بیادر خوش آمدید سلام خسته نباشید خوب هستین سلامت هستین بخیر باشید عزیزم عیدتون پیش تبریک باشه با شما هم جانانم تو خروار مبارک باشه سلامت باشی ممنون قربان بخیر باشه با بیننده ما خودم معرفی کنم بیادر حالا اسم عبدالقادر است از بدخشان هستم چند روز میشه که رادیو مرز اومدیم طرف رادیو مرز از کجا از ایران مرا ترساندی گفتیم بدخشان ولی رادیو مرز شروع کرده نه دیگه فعلا که از بدخشان کی دیگه رادیو مرز نکنه حالا ما از اینجا رادیو مرز کنه بفرسته ایران اما نمیشه دیگه چرا احساس مثلا ناراحتی میکنین که از ایران احساس ناراحتی نمیکنم خب فعلا اگه بخوای که دعوتم کار کنی که بهترین جای است فعلا ایران هم دیگه وضعیت اقتصادیش هم خراب است نمیتونی اونجا کار کنی اصلا پولش چند مدت اونجا موندی شما 1-2 سال بیشتر
30 سال بیشتر همونجا ماندی. خانه هم پلیس ایرانی آباد که اینا را دی مرز کده. نگو خدا دل ما را میشکنی استاد. خیر از پس روانت میکنیم انشالله. پس میریم دیگه. پاسپورت کی رفته بودی یا قاچاقی رفته؟ قاچاقی رفته بودم. چی مسائل است در مسیر راه؟ مسائل شرایط قدر خراب است که اصلا هر چی که بگویی اصلا تمامی نداره. فعلا که یک قدر بد رفتار میکنن با مهاجرین افغانی، قدر بد رفتار میکنن که اصلا نبوده. وقتی که از نیمروز حرکت کردی طرف سیستان و بلوچستان دمی مسیر را پشیمانی هزار کردی؟ پشیمانی یک کم یاره، چون که به خاطر اونجا میبرن دیگر راه که از مسیراش هم خراب است. وقت در ماشینا هم که از 14-15 نفر بالا میکنه دیگه از همونجا پشیمان میشی، میگی که دیگه یک بار دیگه برگردم دیگه نمیام. اما که بر میگردی بعدم دلت میخوای که بره یک بار دیگه ایران. باشه. خب شما دیگه کیف کردین؟ ما کیف نکردیم. دیگه در کارگری کی کیف کرده است. بله. کارش سخت است، ثقیل هستن؟ کارش ثقیل هم است دیگه، آسان هم است دیگه. میگذاریم از این گپا. باید چی آمدگی داری؟ باید هیچ آمدگی نداره. مینم تو گویی که بار ادی مرز است، مینم تو آمدگی ما نیم قدر است. امرای او رفیق چی میکردی؟ امرای او رفیق دیگه رفیق مثلا میگشتیم. شما اصلا از کدام ولایت هستید؟ من از ولایت بدخشان هستم. شما از بدخشان هستید؟ منم از بدخشان. خب درسته. بدخشان نمیری؟ بدخشان نه فعلا نمیرم، اما تصمیم دارم بعد از عید برم بخیر بدخشان. بخیر ان شاء الله. درست است. با بیننده ما کدام پیام در مورد یمی مسیر راه کدام پیام خاصی دارین؟ پیام خاصی ندارم. اگر میتونن که این کشور خودشون بگیرن کار بکنن، کار باشه کار کنن، اما هیچ وقت مهاجر نشون طرف ایران. بسیار پشیمانی داره، واقعا سخت است. تا اوجا زندگی کردن با او آدم واقعا سخت است. بخیر باش. بخیر سلامت باش. تشکر. با امید موافقت. زړه تر نږدې او خوږو لیدونکو هیله او ارزو او امیدونه زموږ دا دي چې دغه راتلونکي اختر او دا تیره شوې د رمضان الکریم مبارکه میاشت زموږ د هیواد د ترقۍ، د آبادۍ، د همدردۍ، د همدلۍ، د ورورګلوۍ، د اتفاق او د اتحاد سبب وګرځي. په لحاظه که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک، کمنټ، شیر او سبسکرایب کړئ. تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم مخکې له دې نه چې د اجازه والم مخکې له مخکې نه درته وایم چې اختر مو مبارک شه. هر چیرې چې یاست ښکلی اختر، خوښي او خوشحالي مو په برخه. سبا دته د کابل د یو مشهورې سیمې او ساحې څخه د کمکي اختر د لمانځه د ادا کولو مراسم هم وړاندې کوم. تل خوشحاله آباد او سوکاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله